په لومړیو شپو کې خو هغه د فتح مراحلو هر ډول مشکلات پېښېدی شو، هر ډول استفاده د هر څه نه کېدلی شو، د بودیجې مشکلات هم وو. اوس الحمدلله یو څه د بودیجې مشکل هم حل شوی دی او امنیتي وضعیت هم ښه دی، نظام د استقرار خواته روان دی او موږ ته اجازه شوې ده چې پوهنتونونه شروع کړو انشاءالله. د دې نه مخکې موږ تقریبا 2-3 داسې طرحې جوړې کړې چې د هغې طرحو په اساس موږ لاړ شو پوهنتونونه شروع کړو. خو دا چې د موږ نه پورته کوم صلاحیتونه وو هغه زموږ په واک کې نه وو او نظام په هغه برخه کې دې ته تیار نه و چې د پوهنتونونو شروع شي، که وضعیت هغه نه و مستقر نه و. خو اوس الحمدلله دې حد ته رسېدلي یو چې موضوع تر همدې ځای پورې پاتې ده چې لومړی هغه محصلینو غم وخوړل شي چې د هغوی اخرنی سمستر او هغوی باید فارغ شي، ورپسې د هغې محصلینو غم وخوړل شي چې د هغوی تحصیلي جریان دی او باید سمستر یې واوړي، بل سمستر ته لاړ شي او ورپسې د نوي سمستر شروع کېدی. دا طبعا یو څه په دغسې حالاتو کې یو خو د سرسیر او د ګرمسیر مسله هم ده، دا هلته هم یو ډول هغه توپیر شته او دغه ډول د اختلاف د ختمولو مسله هم ده چې موږ په دې کې ډېر جدي او ډېر مشکله موږ ته په همدې برخه کې، ځکه ځینې ځای کې پوهنتونونو کې داسې امکانات ډېر کم لیدل کېږي، نو موږ باید دې ته تیاری ولرو چې د اختلاف ممانعت راځي، د خویندو او د ورونو ترمنځ په درسونو کې جلاوالی راځي، نو د استادانو د صنفونو د ټولو امکاناتو برابرول دا هم یو کار دی. په دغه برخو کې موږ لګیا یو، کار کوو او کار نور انشاءالله په ختمېدو دی. که د خدای رضا وه په راتلونکو 10 نهایي 15 ورځو کې به موږ تاسې شاهدان یو انشاءالله چې دغه د اخري سمستر د محصلینو چې کوم برخه درس پاتې وي ممکن وي درس ویل شي دغه پروسه به شروع کېږي، ورپسې به د هغه محصلینو چې باید سمستر یې واوړي د هغوی کار به شروع کېږي، ورپسې به د نوي سمستر پیل وي انشاءالله.